کنه مننه یایی چې تیرے براگ سترگ تو چیچل کو منگاری نا دی پکسا تیرے براگ سترگ تو چیچل کی منگاری نا دی یس بیڑانگ بانگ وی دوی یس بیڑانگ مننه کما یخش تلویزیون قدرمن لیدون که اوریدون که نیکی هیله اخترامات مگومانه په دا هیله چې جوړ تایر خاشول وای قدرمن دوستونه د اختر ځانګړې مشاعره ته ښه راغلاست درته وایي که خیر وي نن داسې شعرونه راغلي دي چې تاسو به دی د څېرې سره اشنا وئ دی بلدلی وي خو دی دا شعرونه دي چې دی په سترګه مې یوه پراسیک نه دي لیدلي ځکه دا هغه شعرونه دي چې ډېره خوري په ځون تېروي یې د ریوه په تال کې پورته وي شپږ میاشتې اووه میاشتان تر کوله پېره په دا کې یو نیم شعر دی روبوسی قدرمنه توسه انتظار میگنه را نویگدوی په مشاعره پایل د تاکی هیلم دغه تو چې اخیره پر سره پوته شي د خبرونه وکسي که خیر وي د مشاعره په اول سار کې که خیر وي یو تکړه شاعر دی نومتی شاعر دی مخکینی سره د خلک په زړه کې ډیر ځلاري یې دغه شاعر نوم ده که خیر وي زرگوال که روشی تو ستا تخبلای لیکم ده سالون تو ده مبارک نه ماشالله نن خو ډېر ښکلی بریښې کایونو منا ترګیم ګټ ډېره مهرباني رندای اوسئ شعرونه السلام علیکم عید مبارک شه شعر د کایتو سی اجازه وي مهرباني یعنی چې دا څه ترخه ګولای خورم خو نه خاکېږم ساکه سړي دا څه ترخه ګولای خورم خو نه خاکېږم هېواد به نه دی باس دا لای خورم خو نه دا مریضي مې ورځ په ورځ زیاتېږي نه پوهېږم دا مریضي مې ورځ په ورځ زیاتېږي نه پوهېږم شربت د دغې بیمارۍ خورم خو نه ما وویل چې کون دې سره غوټ شم والا ډېر ډنګار یم څه یې ما وویل چې کون دې سره غوټ شم والا ډېر ډنګار یم بس کله ملایه خورم خو نه دا خو ډېر ښه شای خوره ښه کلک پرهیز مې درې والا په غذاب کا کار یم ډېر ښه ښه کلک پرهیز مې د نیولا په غذاب کا کار یم والا چې شین چا او ماړی خورم ډېره مهرباني دا اخري ټوټای ده یای چې واین زرګوله کوم تاثیر یې په ما نه ده کړی سکناکین ډاکټر ته نه را خپل پیږي چې تاسې وړه دی ګولای ځان ډاکټرانو سره واین زرګوله کوم تاثیر یې په ما نه ده کړی په پانډه ځان ادلایه خورم خو نه یایی چې زه د اشنا سترګې بالو خوړم په کسه زه د اشنا سترګې بالو خوړم شړنګ ورکه بانګړی تا د مینه نغمه جوړه دا چوکۍ کې ډېر سره ورځئ ما په کریامر وړي دي موتیږي مننه ده نه کوم ډېره مننه کوم انځر ګل نه رښتیا چې داسې شی ووایو چې ډېر سبکې پروته وي خو که شعرونه سیبونه تاسو داسې ژور فکر وکړئ دا داسې عادي شاعر نه ووایو ډېره مننه نه کوم ایس که خیر وي میګه یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتی شاعر دی دا پخوانی څه راته یې دغه شاعر نوم ده که خیر وي چاتکا چاتکی نه علاقې وي چې روشي د خپل ښکلی شعر توسې ته در وروي
چت که دست ورر دریما سلام علیکم تصویر اختر مبارک شه خوبیگن انشالله شکر دای واسه میخ کاش تاکا خیر بی طول شهران تو سلامون اونی که هیل ترابات لندکم اختر مبارک شه مننه شیر خدا سیده چی عنوان تا ایت حاجت نشته اجازه ده؟ اجازه دو شاد خواب که گدگونه ده؟ ولا نپویدم چی وجه بای معلومه ای کنه قیمتی ده ولا ارخوا که سره بس سی چیز رو خوانی کنه بس شیخ هستی جامعتو کشر انتوانی ارزن کیلوس دل ارزن خلقولی چی چندوانی اخری مزدگر دهش نخصد خالونه شکر ده الحمدلله فساد رک ده بلکل خوشحالی داشنش ده خالونه دیر اول سنکونه طول پخیگیش نشده دی خالون زلگه میشین شو تره نغلی زلگه میشین شو تره نغلی شنشده دی خالون اختر خوراغه چپل می نیشته اختر خوراغه چپل می نیشته قیمت دی نشم اخیسته شنشده دی خالون یادی د زور خبره نه ده شنه دی خالونه ساړه دا څه شنه خولي نه دي خو چیش کو ډېره مننه دا بله کفیه نشته چې دا ویایي ما ول ته چې عنوان ته حاجت نشته بس الله دې د خیر بارانونه ووروي شنه دی خالونه نه دا ساړه کینه وای دا څه شای دی چې شای دی ولو خاله جوړ شي په تو سره پرېږدئ چې سر یې ارشاد هغې مه جنګوئ څه ګناه لري شنه دی خالونه غوښې ډېرې مه خورئ بیا به مو په خیر ته درشي شنه دی خالونه شعرونه رنگ ده باد که دا شعر وکا جمع دا کسان ده پتا پوی شعر نه سرو بیا من نازنی که چه دای رو غلای و بیایی چه ورکای چه تیر شی غنم رنگ شی تا کسا ورکای چه تیر شی غنم رنگ شی زب دروزم تر استرگ سرالو سیده من نازنه کما یه چت کینا مخ که نولدلای خود شیرونه برونه ور وصله وی چې داسې شاعر دی چې نشته مخه خدا چې کله شعر لیکلی و خدا خو یوره په دا رڼ شی چې شنه شنه د خولي نه دي که څه شی دي اوس کړی شعرونه برونه بله رسته به تو څه خفه کېږئ نه دا نه مړه شعرونه مو ته مار والی عمر ودا کیسه عمر ودا لاره ورک شی شعرونه وشرمول که چی دی یس که خیر وی میگه یو بل شاعر دی تکړه شاعر دی نمتی شاعر دی داغه که خیر وی یه خلک په زړه کې ډېر ځي لري مخکینی سره دو یه دغه شاعر نوم دی که خیر وی ګلزنډای صاحب چې روشي توسو ته د ښکلی شعر در وراوي دته د ټاکم لټکې کمزیر یې دي تشریح یې کوي ورته ورېرم درېمه ګلزنډای صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زنده‌باد ستړی باشه عید دې مبارک شه تو د مبارک لمانځنه روژې دې الحمدلله ته ښه یې شکر دی چېرته رغ بس ارشاد غېږه خو دې ډېره نه وي خوړلې نه ته مې یوه پره خوړلې سو مو سره خو داسې نمونه شعر ده د عید پوره مې جوړ کړی دی خدای ده وکړو چې تو سه تا به خوښۍ وړ وګرځوي چې یو کول و تو ته هر سړی وي انتظار اختره جار 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 اختره ځکه خشور وړي که ستر وي په بار بار اختره جار 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 ډېره مهرباني شیخ خوشیکای شصیبتی نه وي هر طرف تلل وي چکري نه وي شیخ خوشیکای شصیبتی نه وي هر طرف تلل وي چکري نه وي په دا درې ورځې کښې ښه جوړ وي بېروبار اختره جار جار
وی ژڼکي راون کتور وي یوزي او ګرځي که ډېر خور وي غریبي کوي یا ګرځي ژڼکي راون کتور وي یوزي او ګرځي که ډېر خور وي خرچې ته نه کوي سابینه وي بې شمار اختره جار د اخري مقطع ته ته سوچ وکړئ چې څه رمنه وي خدای ته وکړي چې خواړم چې ګلزنډی څه د خوند اختر دی دا افتخار و بختور دی ګلزنډی څه د خوند اختر دی دا افتخار و بختور دی توبه قبلیږي کوي څومره ګنهګار اختره جار ډېره مهرباني مننه او یایی چې په عاشقۍ کې هم ګیلي وي هم جانګینه جانانه ته کسه په عاشقۍ کې هم ګیلي وي هم جانګینه جانانه میکته نو یروکی مزدګار ډېره مننه ګلزنډي صاحب نه واقعا چې ډېر ښکلی شاعر وویو ډېر وزن پکې و خو دا کوم چې شعرونه چې ښه شعرونه ووایي دغه دپاره میږي یوه ډالۍ لري بیا څړ ته هغه شعرونو ته کره کتنه به وشي چا چې ښه شعر و هغه دپاره یې وایي ګلوب جانې میږ ځانګړې کړې دو دی ته به که خیر خپل خاک رسي ګیس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري ډېر تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی خلک په زړه کې ډېر ځای لري ځکه د ده څېرې سره خلک اشنا دي دغه شاعر نوم ده که خیر وي زیړي ګل ګل صاحب داسې ورېر درېیمه به دا چوکۍ کې سره نسکر نشه شعرونه ډېر دي السلام علیکم وعلیکم السلام څرګه په ملا کې به څه تکلیف نه لري نه چې خدای کو یا خو ریغ یم خو لږ خیر ماشاءالله مو خو تاسو یو اړیکه غوندې شعر دی په اوپیا دی خو دا لیکلو په ټیم کې مونږ کلام هم ورک شو خو خدای مې دا چپ که خاتون نه کو نه ورېرې بیا که خاتون شی بیا که خیر وي میږ وکسي بالکل مو شعر دا یی چې ارسۍ چې په یوه خوله شي چوپ شه چاته ما ویایه ارسۍ چې په یوه خوله شي چوپ شه چاته ما ویایه تیل به خرڅوي یاره اوبه بې جوتوي یاره کسای تیل به خرڅوي یاره اوبه بې جوتوي یاره چوپ شه چاته ما دویی به جوړوي یاره مواد به کوموي یاره دویی به جوړوي یاره مواد به کوموي یاره چوپ شه چاته ما روړل شي د بهار نه ګیلا مې شي تجار نه روړل شي د بهار نه ګیلا مې شي تجار نه پټاس پټ زوی یاره چوپ شه چاته ما زیم جړې ګل شاعر نه یم پاگل شاعر زیم جړې ګل شاعر نه یم پاگل شاعر غزل لیکم یاره چوپ شه چاته ما ډېره مننه کومه ډېره مننه درنه لوړه ما ملګري ډېر ښه زړي ګوله ته دا وایي چې دا چوکۍ کې سره رسکر نه شي ګوره شربت به تر جوړ کوي چې لټکي دا زړه پې شي شعرونه سر کې سب کې وي دا شعر کوي چې ښه وي توسې اورېدلی دی وایي چې جانانه زړه ته مې نږدې جانانه زړه ته مې نږدې کسه جانانه زړه ته مې نږدې چای مو اکسینه د سره شتا کپ کړان کړی دي زنده‌باد گلبشره خان زنده‌باد گلبشره خان ژوندی دې وي څه وي ځینې خلکو ته چې ویلې مې شرموئ داسې څه شی مې ووایي چې دا م راته شوي که دا یې خو بیا یې توسه نه زه مننه کوم ځکه چې دومره خاص شی مې نه دي دته کړي یو ټولو شعرونه نه مننه کوم واقعا چې
قدرمنه دوستونه دی داسې شیونه وویل چې دا څه ارزون شیونه نه وي د هر سړي کول خو په تېر کړی و خو زه نه داسې شعرونه پکې راغلي وي چې نشي سړی څه ویلی ځکه زه نه په شیرین د رنډ شول مخکې یو څه نومه دا شاعر چې شي نوم یې و چتکای خو یې چتکای چې یوره په شعر رنډ شه په زر هم سره وایزدله که خو ببینه لوړه که څه ونه غوړېدلی پسه ورکی دی یعنې داسې زنه شعرون خو و سړی شعرون و شرمه وایي میخلته ښکلي شعرون یای توسې خلته ډېره مننه کوم یې توسه نه چتکی نه بیا مننه کوم ځکه چې خدای د خپل خیالو په ذهن کې کیدای شي د سره نه راڅوي سره وي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره د غیزې پیروه هیله تو چې خوښه شوي وي بیا چې زه گلبشر خان سره د خپل ټیم توسو ته حاضر یم یغه پرمپلوی مهربانه خدای سپر Ритний праздник Ісус присна, войтники апратні Гулбашир хан просуні сіде чаткай. دای که خیر وي داسې وایي چې ګلبشر خان چتکای بیا زر شوي که خیر وي دا خبرونه په یوه داسې ژبه کې دي چې ته ته معلومات نه کړي Ніка праса лаушинила потурні, а рутотані хаво, а ворна сіпнику попершусини папая то тут іша прадіта. دا هر چاته معلومات دای داسې وایي چې نن سبا او دومره سخته سره ګرمه شوې ده چې خلک وړه بابیزي په مخینده وایي خو کله و د ځنه خلکو ته وایي چې بابیزه سیخ وم څه مخ ته داسې داسې کوه خدای داسې وایي چې دا کیسه غلطه ده بابیزې دنده وایي وړکي جنکۍ یې په ګرمي تباه کړل Сарбісінова пратушність лакна кападур тишніса, а кануті прабані ти салак тутрушні, арбани купрозуни ти го гур бурваніткіні прозапла сукні чекра вонаткара. Ще та проші транка? Є традута. شراتو دای که خیر وي داسې وایي چې دا ښه سړکونه دا یو کل کیږي سره مت کړي دي دا پته یې نه لګېږي چې کله جوړوي دا ځي وکرچیا دا ځي وکرچیا وسړی دی دای داسې وایي چې دا ولس په تکلیف دی که ښاروالی وي که پیداوي وي چې هر څه وي داسې وایي چې لټکي بیړه وکړي Просуні Зекостані татур ватіні чи тату піші сарди. Армані така урдамені сур бар, а нітки не протота. Тришол путранти Зітрасуку وشتراله دا که خیر داسې وایي چې مخکې جوړ شوي دا سړکونه داسې وایي چې لږ دی ښه جوړ کړو وړکي جنکۍ خلک یې د لښتۍ تاویرلیږي یو خدای کیفیت صحیح کړو بل که خیر وي خلکو ته دا مشکل دی چې که زنانه وي یا لښتي تاویرلیږي که سپنګیری وي که ځوون وي وسړی وایي چې لټکي بیړه وکړه Просуні кайпяту простуні си оке. Кайпяту оке простуна ста. Аз ганаски ки курдо барда ничаку ва а марта пи. خو دغه کیسه ما ته وکړه داسې وایي چې که خیر کیفیت یې صحیح دی خو دا دید که وتلی دي چې ګینډې ته وایي سیرې وایي څه وایي یایي چې دا به ښه کیسه وي چې لټکي یې شاخلته چې тропушун трата. Бадоти нека красні, а сонце папрода. Арбатишини зе бракує ту банджана ту пратитин дуанати. Аргарвини си ту метає ту кулус прада. І маницькі не бадули си те пати памонети, а горіти си папури, шамсініко, бомпо, папірне, а нотка приста. Нерхито патапіну. Пай путупу, пупу. Tinu patatipu. A patatutu de papa. Nate ola purta shintawa. Chorta. Dai ka khairi da savyai cha wasarai da andu neke mati du archi shas munta chi yures rakhiga wadiya chi yandu ne arzuni di da nera ka gudi wa khaya ladkiya cha khata cha shawi di khu buran da khoya cha khulana khirigi dai da savyai chi sharwalai na me هیله دا غاده چې دا نرخینه لړکی کنټرول کو دا زنه دي کندرون په خپل سر شوی کاچر دای دا سونه کو میګ مجبوری چې خپل نرخنامه وتا وټاکی بیا شروالای بودا که مسولیت لري یا بل لري میګ په خپل سر ادا کور کړای ارتونی کبرزاسنی کوتا تیتا موتورنا والا چیتو پوڅو پارنا اشون سنکا کوردا مای پونتو دشه
ترېشه ناپوتون ترې تا پاپروش زده با تارا یا د امرا رړ سړی دی داسې وایي چې وسړه ارکاش یې کوي چاکي سرغړونه کوي قانون منګوله ته یې وسپوری کنیمې ځای د ترنسم تانچنه د امرا رړ سړی دی به دا پکې ګیری مو کیسې خو یای چې څه به ویایي Morte sciati pe soba paporne te tahtar tende su kurpa ma turda sati gol bashre khan te kurta and chatkai o tame shorba دای داسې وایي چې د اختر مبارکي ټولو خلکو ته وایي که خیر وي یو بل ته په اختر کې ورشئ مبارکي سره په خوله کوئ که خیر وي چت کوئ ګل بشر خان اجازه ده نه وخولي بیا ښې چارې السلام علیکم یا ښه تلویزیون قدرمن لیدونکي اورېدونکي نیکې هیلې احترامات مو ومنئ خدای ایله چې جوړ تیر خاشول وی د لوی اختر مبارکي درته وایم قدرمنه دوستونه نن هم ډېر ښکلي مشرون پیدا کړي دي ځوانون هم پیدا کړي دي دوی لټکي په د خپل منځ کې څه مشکلات سره راغلي مو ته تلیفون وکړی چې ګلبشر خان روشه دا کیسه ته وکړه بیا وشه سره وځي تشوي مو چې څه شی شوي دي چتکای صاحب یای چې د زن باد رواجه د لوسه چا خلطه چې پیزه تا راغلی ما دا عید ورځې وکړه دا رواجونه چې دا به میږي دا چا خلطه چې ارتپل شوي دي داسې وایي چې عید یې خوشحالۍ ورځې دي دغه د خلک میږ ته چا خلطه چې په غم بدله کړي دي دوی نه به میږ پوښتنه وکړي چې بوچي شیم جانجول ده څه کیسه وه ولې وه ولې سپارل شوي یې اول خود تو ستا ښه راغلاست یم بیا یې اختر مبارکي ته دا مبارک مننه روبشن ګلزندای صاحب چتکي صاحب چې کوم زنګ مو ته وویل چې و خلک د خلک نه ناراضۍ پیزه پرې راغلایم دا عید ورځ وکړه دغه رش کش و پش وکړه وایي چې عید مبارکۍ ته خلک نرسي پاتې خاطر تر درېمې عید په ورځ نو دا کیسه ته داسې خپله د کلي مشر یې دا کیسه تو ته باده نه در لګېږي دا به ځان چې ښه پور نه وي په ورځ پاتې کړې ګلبشر خانه خدای دې جنتي کا اول خو غونډې ته تاسو ته عید مبارکي مننه بیا و دې پښتنه په جواب شه زه دومره درته ویم چې دا خو یو ایزاد ته ایزاد ته چې یو چاته ورپېښه وي خیر ده که په دا کښې دوه درې کوره تېر شوي وي بیا یو بل سړی چې میسوپار راغلی وي کلیوال وي خپل وي نږدې خاص وي خامخا باید ویر شي پوښتنه یې وکړو فاتحه دا ورته وکړو دا کومه بده کیسه نه ده دا خو ایزاد ده عید ورځ ده ورغله د سره غمشریکي وکړي د لږ سوچ بدل شي او عید مبارکي دا وکړو فاتحه دا وکړو دا څه بده کیسه نه چتکای صاحب زه چې خبر شدم که چې جنجول په دغه و چې مثال عید په ورځ ولې فاتحه ورته کوي بل ډېر رش کش و پش و دا څه کیسه وه څه معامله وه چې دغه فکر مالته شوې خبره دا ده چې اول خو زه تاسو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې یم اختر مبارک شه مننه لیدونکو د اختر مبارک وي خبره داسې ده چې دا څه چې دا یایي دا مو په نظر سره دا بالکل ښه کار نه دی ځکه ښه کار نه دی چې دا عید ورځ وکړه سړی چې عید په ورځ عید مبارکي کوي زه داسې نه یم چې عید مبارکۍ ته د څوک نشي څوک د نه په خوله کوي ویل نه څوک چې خفه وي د په خوله کې مریض پوښتنې د ویل شي عید مبارکي ده وکړي نو ته وروره مو ته عید په ورځ روان یې په یوازې د دې چې مو ته عید مبارکي وکړي ته وروره مو ته چې لوس په چې خیر و چې والا نه کدي درې کوله مخکې په خاک رسېدلی و زه خو ولې په عربو کې وم زه په لندن کې وم زه ولته وم نو راغلی یم فاتحه ده ته ناخوه سړیه دا د څه روخوستي دي عید ورځ وکړه وروره او تو په دا فاتحې کسه وروره مو ته چیش ترسې فاتحې ته د عید په ورځ ته ویلې مو ته خپل غم تازه کوې ویلې مې خفه کوې ټوله خلخونه دې خفه کړه ویلې رسې داسې مو ته داسې تاګ مو ته مار که مو ته مار سه تو ته غم نه دی درغلی مو نه پېښتنه کړې سړی خو ډاډه ورځ وه په جنګ کې سره کړې دا خو جنګ زي نه ده خیر نن خو مو ته راغلی یې هېڅ پروا نه کړي زمکاد را کم عزت هم کم هېڅ پروا نه کړي خو کسې د ته سر ته مې وکسئ چې نره دغه غلط رواجونه لوس په سر شي دا رواجونه پرېږدئ خلک ما پاسوبوئ خلک ما خفه کوئ خلکو ته غمونه ما ورتاسه کوئ درونده کښېنئ خپل کر کې هېڅ ګاوله که ګیله دې نه وکړي زه ګیله نه دې نه کوم خو خدای په لیاسې مار سه
جای صاحب څه یې خدا خلک چې دمره پیزه فرا ایدره واجنار ولی خدا تو سه مشروط بوده کلی باندې بجی ماته که اجرا که در کیسا وکای چې وخال که ای تالور شهید مبارکی وکای کا وکای چای و چیکای او یی فورس فاتحه واکای ځان چې دمه خا کیسا نوی نه اسپو دا خو دایته نو د شاکی صاحب مشته شاکی صاحب ځکه چې خو عزت مشته شاکی صاحب ځکه دوه کسه ګلبشه خانه چې تاسو دوی چې دای په کلی کې چې مړای وشي یا دای په کر کې مړای وشي درې کولا دای نه جمع بدلاوي نه سپلایټ کې کوي نه رنګي په سره وي کوچ چې پښتنه نه وکي چې دا ویلې چې تو ویني په مخده تا ویای چې ویلا میش مرده ویر شو چې تو جمع وغسی دی په درې کولا وای هاي دلته خدای نستو بالکل بیا په جاړو شي نه خپل بدلاوي نه په میش لاوري په کلی کې دا باندې ورزو خوستي دا مخکینی رواجی نه ورو خوستي دي مګه میګه تکس نه وچولې او میګه چې کما دی پرڅ روشي پته خالو سر ته ونسي بالکل میګه چې کما په فکر کو مکمل په جاړو کو وسړیا خو تو څه کې علاقه چې پلان ټایم مته پته خته نه در غولا اوس ډرایور دې پر پته خاوي درسته ما خبره کېږي ډرایور دې پته خاوي ډرایور چې تیر شي استباس کا نه در غولا پلان ټایم نه در غولا چا دې غنه مې تو بارو چې صبر راکې کې وسړیا ولې دې مزه غلا دومره خدا راځي خدا ډېر وسړی وګاندنه دای نه غلا شي شد کای صاحب تتصل کای و ساړی است څه یا حال کنه مارای تر ولای ته مارای ته په سارو مو بو وختي دي نه خال پیلوس وشو تو باندې مارسه چې دا رقم تر سي مارسه کید مبارکای تر سي په خیر روشي کپته خو تر سي مارسه درنده کینه مالک صاحب وګورئ نه صاحب خدا کا کی سزا یا چنه د اس در کله مخ کې د نک په خاطر سدلای تنن راونی چرڅای چې دا وکی وسړه خدا غدر کله مخ کې چیرته خدا دا و دې پورې دا کی چې دې ته وته سالی په وروراسیږي خو له تسلی دا تسلی دو کته متغام ته زکاوي دا بیا دا یا نه درځي پته خته اوس څو ورته جوړ کړه چا دې ته تر غلا لا سوره مې ته صبر واخد عليك ورجع صبر وتر